السلام علیکم ورحمت الله. هغه امام چې قرآن غلط وی که فاتحه هم غلطه وی هغه پسې مونځ نه کیږي، او که نور قرآن قصدن غلط وی بیا پسې نه کیږي، که ساوند چې د غلط ویلی کیږي بیا پسې کیږي. د فاتحه او د نور قرآن فرق دی، ځکه فاتحه نه بغیر مونځ نه کیږي. فاتحه کې چې غلطي وکړه نو ګویا که فاتحه ونه لوستله، نو په دې وجه باندې لا صلات الا بفاتحه الکتاب مونځ نه کیږي بغیر د فاتحه نه. نور قرات کې غلط وي او که صحیح وي، او نور قرات خاصم لازم نه دی، او که قصدن غلط وي او دا یو خارجي شی په مانځ کې داخل کړي، بل شی کلام داخلول مانځ کې دی باندې مونځ خرابېږي. نو په کار دا د امامانو لا چې مونځونه صحیح کی، تجوید وکي، او یا دا زین پرېږدي، دا سیټونه نیولې دي او اهل نه دي. نبی صلی الله علیه وسلم د دې قول مصداق دی: اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه. د قیامت د علامونه دا ده چې نه اهل خلق به هغې ته به عهدې حواله شوي. مثلا د جماعت امامت دا یو عهده ده، دا نه اهل ته حواله ده. یو وزارت عهده ده چې وګوري وزیر د خپو نه تر پوند پورې کمقل یې پرې نه پوهېږي. او ولایت یو والیتوب دا عهده ده، ګورنري دا ټولې عهدې دي چې وګورئ دا ټول نه اهل خلکو ته حواله دي. اهل خلق چې کوم دي هغې له څوک عهده نه ورکوي. نو اول مصداق د دې حدیث دا امامان دي د بعضې جماعتونو، بلکې د ډېرو جماعتونو. اکثر جماعتونو کې امامان چې کوم دي دا نه اهله دي، او د قرآن تفسیر لا څه کې الفاظ هم غلط دي. په کار دا چې د الفاظ صحیح کی، او که الفاظ صحیح نه کی نو که چېرته دې مقتدیانو کې کوم دغه د قاري چې په قرآن باندې پوهېږي، نو دا مسله د محلي خلکو د واضحه کې چې خلکو د امام صاحب دا قرآن غلط دی، منځونه هم تباه او برباد شلو، دا لرې کوي. دا هم دې ورته نه وایي چې ما ونیسئ، دا دې ورته وایي زه له سره امامتي هم نه کوم بل څوک ونیسئ، خو دا لرې کوي. دا د قاري صاحب ذمواري ده چې هغه ته پته ده چې دا امام چې دی قرآن غلط وی، او شاید د مقتدیانو د خو پته نه لګېږي. هغې ته که د عبدالرحمن بابا ټپې پکې وي هغې هم هغې ته پته نه لګېږي دا ښایسته قرآن وی به. نو دا د دې علم والا چې یو ځای کي او هلته کې دا فساد دی چې امام غلط قرآن وی، دې علم والا باندې لازم دي چې اوله د ورورۍ په چوکاټ کې دا امام چې دی دا ځان له کمره کې دو په دو باندې کیني او پرده پې واچوي، ورته ویلي چې امام صاحب یا مولانا صاحب دا قرآن چې دی دا غلط که، بس زه به تا ته تجوید کوم د الله دپاره دا قرآن دې صحیح شي. ځکه دا مونځ داسې وړه خبره خو نه ده که نه، ځکه مانځه کې د اسلام کې د کلمې نه وروسته په عملي عباداتو کې اولنی عبادت دا مونځ دی. ځکه دا د نور عباداتو نه فوقیت دی د ډېرو وجو نه. یو وجه دا ده چې په روژه، زکات، حج کې چا اختلاف نشته چې دا څوک نه کوي کافر کېږي که نه کافر کېږي، ټول اتفاق دا چې نه کافر کېږي. خو مانځه کې اختلاف دی، ځینې علما وایي که دا چا نه کوي کافر کېږي. نو ګوره دا د نور عباداتو نه د اهمیت دا اوچت شي. بل اهمیت یې دا دی حج چې دی، روژه چې دی، زکات چې دی، دا په کال کې یو وارې دی، او مونځ چې دی دا هره ورځ دی، هره ورځ. او بل دا چې هره ورځ داسې نه ده چې یو ځل دی، د حج او د دغه په شان چې کال کې یو ځله حج دی، بلکې د ورځې 15 ځله دی. او بله خبره دا ده چې دا نور عبادات چې دي اسمان نه الله رالیږلي، نبي علیه السلام په ځمکه کې دی ورته رالیږلي دي. او مونځ دپاره الله عز وجل نبي صلی الله علیه وسلم بره ځان ته وغوښته چې راشي داسې وړه تحفه نه ده تا ته بیا دلته درلیږم، ته به پسې راځي. معراج ته الله عز وجل نبي صلی الله علیه وسلم وغوښته، ول د منځونه پې فرض کړل. دا اهم عبادت دی چې اهم عبادت دی دې چا پروا مه ساتي چې ملا صاحب خفه کېږي او فلانی صاحب خفه کېږي. بعضې ملایان یې هغه ترک زر زر مونځ کې ملک صاحب خفه کېږي، شاته راپسې ولاړ دی او ودرېدلی نه شي، نه دی ودرېږي، کېدي نه که نه. خو ملا صاحب مونځ مه خرابوه، مونځ په صحیح طریقه باندې کوه. او مقتدي صاحب چې تا ته پته ولګېدل چې دا ملا چې کوم دی مونځ غلط کوي، ورته ویې لکه مونځ دې صحیح که، صحیح مونځ کوه، مانځه کې چا څه زه ګوره ګزاره نه کومه. نو دغه قاري صاحب چې دی دا د دا خپل مولا هغه قانع کي، تجوید دی ورته وکړي، فاتحه نور قرآن دا دی ورته صحیح کي، ځان له دې کښېنه چې دا کار به زه تا ته شروع کړم. نو که دې چېرته دا خبره ومنله مولا صاحب، امام صاحب دا خبره د قاري صاحب سره ومنله چې بالکل دا به ښه سړی دی، بس تجوید دی ورته وکړي او خپل امامتي دې کوي. او که ویل چې نه مړه ته په څه حالې، ته اوس ما ته به قرآن ځا ورکېږه، جواب یې کړو، بیا دا قاري صاحب باندې لازمي ده چې جومات کې پاڅېږي او دا خبره وکړي چې ای خلکو مونځونه هم ټول غلط دي، دا مولا چې دی قرآن غلط وی،
او دا هغه قرآن نه دی کوم چې الله را لیږلی دی او مانځه کې فاتحه فرض کړې ده او مانځه کې به دا ویل کېږي دا هغه قرآن نه دی فلهذا زه خو درنه لاړم او د خپلو منځونو غم وکوي مقتدیان دې راولګي سټ کې ورته ټکه ورکړي چې ځه دا متکبره مولا صرف خپل اړې او پیسو ته اړولې ده د منځونو خیال نه ساتي او خلک به ګډ وډ باندې سر کړي دي تجوید کې دا درس فرض دی لکه دا مونږ چې فرض دی قرآن صحیح لوستل ته فرض دی لکه دا مونږ چې فرض دی پر چا باندې ځان له فرض دی نو دا چې تجوید هم پر چا باندې ځان له فرض دی هر سړی به قرآن صحیح وي د جنازې په شان نه دی جنازه یو کس وکړه دا بل کس نظیمو فارغه شوله نه تب هم صدا د فرض مانځه په شان دی د بل په منځ باندې ته نه خلاصېږي چې فلانګی خان هغه تللی دی مانځله او زه به یې نه کوم فرض کفایي نه دی فرض عین دی تجوید فرض عین دی هر سړی به ځان له کوي او قرآن به صحیح وي او دې تاریخ به کوم دی نه شروع شوی دی ملګري سوال کړی دی تجوید تاریخ کله چې قرآن راغلی دی نو دا تجوید ورسره راغلی دی که نه صحیح قرآن به وی ورتل القرآن ترتیلا قرآن صحیح ویوه حروف صحیح ادا کوا صفات سره ادا کوا وقفونه صحیح کوا لانه به الاله انزل وهكذا منه الينا وصل زګه دا تجوید الله په قرآن کې به تر لګلې دی دغه طریقه باندې موږ ته په دې زمانہ کې را رسیدلې دی نو قرآن صحیح لوستل دا لازمي خبره ده والناس عنه غافلون